سلامونه ټول ورونو ته سلامونه کوم او دا مې هغه ورونو ته سلامونه کوم کنه چې کم زما دویم وطن افغانستان دی ښه او دا ویډیو د شهزاد لالا د مرګرو د یارانو د دوستانو لپاره او دام زمونږ یار دی خلیل بھائی ماشاءالله ټول خلک یې پیژني زه یرموک ته راغلی وم راچکر شوی وم دلته بیا ما چې د حنیف بھائی سره سلام وکړو او انشاءالله چې نن به زموږ سره چکر لګئ زمونږ په دنیا کې په ذات مینې د الله قسمي که نه په ذات د الله چې مسلمان سړي ته خو زه په زړه کې خیره نه ساتم د غلطې خبرې جواب مې په غلطه طریقه باندې ورکړی خو ورځ دوه هغه ویډیو وي هغه سم چې ختم شي هغه موږ کوزو ما چې دا اوس کومه لانجه کړله ورورانو دا ما د داسې سړي سره نه ده کړ چې دا په رسمیت کې په حقیقت کې افغان دی یا په حقیقت کې پښتون دی بس وروره راغلی ما ته کنځلې کړي ما هغه ته کنځلې کړي افغان زما ورور به مې د افغان عزت زما عزت دی او زما عزت د افغان عزت دی او په خانه کعبه باندې مې د قسمي عمرې له به زم په خانه کعبه لاسونه ږدم چې په ټوله دنیا کې په ځان پسې چې راته خواږه ښکاري نو هغه افغانان دي او لکه داسې چې ګڼم لکه خپله جامه او عزت هغه افغانان دي تاسو زه راغوسه کړم چې کومو خلکو غلط کار کوو په دې باندې چې زمونږ وروری ورانې شي زمونږ هغه لینډ دی نه دوا سلام د افغانیانو سره ډېر افغانان ماله عزت راکوي زه هغه خلکو له هېڅکله موقع نه ورکوم وروره د غلط سړي سره زه غلط پیش کېږم د سم سه سم هغه کلر دی او که بر دی که چا مې عزت کړی د سر تاج مې دی که چا مې بېزتي کړله نو وروره هغه لازم بېعزته جواب ورکړي خلیل بھائی داسې ده او که نه ده د کال نه خو زه ستا خواله راځم ما چېرته بد باس خبره د افغانیت پاکستانیت یا د ملکونو د جنډې مونږ کړی دی داسې مونږ د ورونو په شان میلاویږو سینه په سینه میلاویږو او دا میسج به ټولې نړۍ ته شیر کوي وروره زه د هغه ټولو خو خلکو نه بیا یوه پیره بخښنه غواړم چې د لوټو زړونه پې ټول وچ وي چې کومه ښه خلک دي چې غیرت پیژني حیا پیژني غم خادي په افغانستان کې دي د افغانستان نه بهر دي د حیا ډک خلک او زه خو خلکو ته یم وروره کنزلمار زما په وطن کې به مي او ما ته هم خلک کنزلمار وایي په افغانستان کې به مي خو چې کم سړی غلط کردار کوي موږ له د هغې څخه خپل مشابهت نه دی پکار صحیح ده که غلطه ده که زه کنځلې کوم زما وطندار له دا سوچ پکار دی چې دا په دې ځای کې په حق دی که په ناحق دی داسې که د افغانستاني قسم مې د په خدای ډېر داسې خلک راغلي چې د افغانستان کمې زداره خلک دي چې کومه د حنیف بھائی په شان د پهچان لري 2 میلیونه پالور او غټې غټې ایډۍ دي او سپکو ته تمامه دنیا سپکوي او درون سړی بهر چاته درانه جار دشم د افغانستان چې کومه غټ خلک دي هغو زمونږ او د شهزاد لالا پر ورورۍ تنقید نه دی کړی چې کومه پیجونه لري کومه غټ نو زه دا ټول احترام کوم ټول مخکې م راغلی وی الله دې وخت راولي چې بیا موږ ټول رایوځای شو الله دې بیا وخت راولي چې بیا م رایوځای شو او په سعودي عرب کې م زما حجره پاکستاني او افغاني ته کولاو ده انشاءالله 2 میاشتې پس پاکستان ته درځم زما په حجره کې به د افغانستان او د پاکستان بیرغ هم لګېدلی او د افغانستان او پاکستان ځوانان به پکې م ناست انشاءالله خو هلته به بل شانتې ناست یو په پتون باندې به په چترۍ او کنه حنیف بھائی ته پکې څه بس قربان دي شمو چې څوک نفرت کوي الله دې تباہ او برباد کړي سید ولی شاه ډېر خوږ سړی دی خو تاسو لیدلی نه دی ناس پاسو دا زمون خلیل استاد دی د افغانستان سره تعلق ساتي او ته ورکه قسم چې په دې ټول ریسټورنټ کې په دې ټول سعودي عرب کې ما ته دا ډېر زیات ګران دی خپل خپلوان مې ښه ډېر دي خدا چې د افغانستان سره تعلق ساتي په دغه وجه باندې نه دی زړه ته مې دومره نږدې دی چې حد نه دی معلوم په خدای مې د قسم یې که نه چې د خپل ځان نه راته ګران یو حیادار او وفادار په پښتون پسې او د پښتون سره برابر په دنیا کې افغان دی دړه خبره واورئ او هغه خبرو ته سوچ مه کوئ چې کومې غلطي د شیطان لرې دي موږ به د انسان په لاره ځو د الله په امان